ولسمشر محمد اشرف غني له زلمي خلیلزاد ته شدیده کرکه درلوده. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ درنو چې مهم خبر ته. CNN د یو مخکښ په کور ناست امریکایي جنرال له قوله لیکلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې قرارداد د امریکا په ډیپلوماټیک تاریخ کې تر ټولو شرموونکې پیښه وه. د دغه تلویزیون په راپور کې راغلي دي امریکا د طالبانو په غوښتنه د دوحې د مذاکراتو د افغانستان مخکینی حکومت څنډې ته کړ چې دغه هیواد کې روحیه خرابه او بنسټونه په ډېرې تیزۍ سره ونړېدل. د راپور په یوه بله برخه کې ویل شوي که څه هم محمد اشرف غني او زلمي خلیلزاد ډېر پخوانی شناخت درلود، خو په وروستیو کې ښاغلي غني او خلیلزاد له یو بل شدیده کرکه پیدا کړې وه. CNN لیکلي دي چې امریکا یې د دوحې مذاکراتو په جریان کې هر هغه څه چې طالبان غوښتل ورته یې ورکړل او یوازې له دغې ډلې یوه ژمنه واخیسته چې د وتلو پر مهال به زموږ ته څه نه وایي. دا و چې موږ د کلی خبر تر بیخي چارې ښه وه.